د اذان نیوز قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د هیواد د آبادۍ او پرمختګ له لړۍ خبرونو نننۍ برخې ته ښه راغلاست درته وایم. په افغانستان کې جاپان خپلې نیمګړې پروژې بیرته پیلوي. د جاپان سفیر تاکاشي اوکاډا د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په لیدنه کې ویلي چې هیواد یې غواړي په افغانستان کې د جاپان له لوري تمویلیدونکو نیمګړې پروژې بشپړې کړي. له ارګ څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي اوکادا دغه راز زیاته کړه چې دوی چمتو دي څو د سرې میاشتې له لارې په افغانستان کې د طبیعي پیښو له کبله له زیانمنو شوو خلکو سره اړینې مرستې وکړي. په همدې حال کې بیا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د جاپان له مرستو د مننې ترڅنګ د دغو مرستو د زیاتېدو غوښتنه کړې ده. د یادونې وړ ده چې جاپان تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د خپلو پروژو د بشپړېدو خبر ورکړی و. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره د افغانستان اقتصادي بیارغونې لپاره کار کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې مشر عبدالله درداري د خلیج د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو په غونډه کې وویل د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره د افغانستان د اقتصادي بیارغونې لپاره کار کوي. هغه وویل یاده اداره د وړو کاروبارونو په سیمه ییزه کچه د ښځو او نارینه‌و د کاروبار په ملاتړ سره د افغانستان اقتصادي وضعیت د ودې په لټه کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې استازي عبدالله درداري خلیجي هیوادونو ته په خپل پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې له ستونزو او ننګونو سره دغه هیواد په ناهیلي حالات کې نه دی. هغه زیاته کړې چې په افغانستان کې اقتصادي بیارغونه هغه څه دي چې د دوی د کاري ایجنډا په سر کې ځای لري. نوموړي د غونډې برخوالو ته په خپل پیغام کې ویلي چې ملګرو ملتونو پراختیایي اداره له دوی سره ګډه کار کوي او په خبره یې د یادو هیوادونو خصوصي مرستو ته اړتیا لري. امریکا د افغانستان لپاره نوې شهردافیره ټاکلې ده. امریکا د افغانستان لپاره نوې شهردافیره ټاکلې ده. په دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت اوسنی مشر په یو ټویټ پیغام کې ویلي چې په دې سفارت کې ماموریت پای ته رسیدلی او پر ځای میرمن کارن ډیکر د سفارت شهردافیره ټاکل شوې ده. ین مکاري وایي په خپله کاري موده کې ډېرې لوړې ژورې لیدلي او له افغانانو سره یې په دوحه کې پر ګڼو مسایلو خبرې کړې دي. نوموړي ویل چې د ښوونځیو په مسله کې خواشینی دی او پر افغان لوري غږ کوي چې له نړیوال سره د تعامل لپاره باید هر افغان نظر ته درناوی وکړي او د نړیوال ټولنې قوانین دې ومني. بلخوا میرمن کرن بیا په افغانستان کې د ډیپلوماټیک ماموریت اوږده مخینه لري او په کابل کې د امریکا د سفارت مرستیاله هم وه. د افغانستان نوي حکومت پر افغانستان د ازبکستان د تیر حکومت قرض خلاص کړی ده. اسلامي امارت وایي چې پر تیر حکومت یې د ګاونډیو هیوادونو پورونه خلاص کړي دي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي په تازه څرګندونو کې ویلي چې ازبکستان یې پر مهمو مسایلو خبرې کړي دي او ترڅنګ یې پر افغانستان دغه هیواد پور هم ورکړی ده. نوموړي ویلي برېښنا شرکت د ازبکستان 40 میلیونه ډالر پوروړی و او اوس دوی وکړی شول چې په دغه ریاست کې د شفافیت په مرسته خپل عواید ډیر کړي او د ګاونډیو پورونه خلاص کړي. متقي دغه راز وایي چې له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی ده او په خبره یې ډیر ژر به د ازبکستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوسپنې پټلۍ چارې پیل شي. د دغې پټلۍ لپاره سروې له څو ورځو راهیسې پیل شوي او ټاکل شوی ترمنځ کابل او پېښور سره ونښلي. د بلخ سیلو تر 15 کاله ځنډ وروسته بیرته فعالېږي. په افغانستان کې ځایي چارواکي وایي چې دغه ولایت د سیلو د فعالولو لپاره یې هڅې پیل کړي دي. باختر خبري اژانس د بلخ ولایت د سیلو د نوي رئیس مولوي جاوید صدیقي له قوله ویلي چې په یاده سیلو تر 15 کلن ځنډ وروسته بیا فعالوي چې ملکي او نظامي ادارو ته به ډوډۍ برابروي. د بلخ سیلو له کلونو راهیسې د ډوډۍ پخول بند کړي وو او ژرنده د اسلامي جمهوریت پر مهال خصوصي سکتور ته په اجاره ورکړل شوی وه. د بلخ سیلو په 1383 کال کې د پخواني شوروي اتحاد په مرسته جوړه شوې وه او هغه مهال یې په 40 ساعتونو کې 50,000 ډوډۍ پخولو ظرفیت لري چې 170 تنو پکې په کار بوخت وو. د بامیان ولایت په سیغان ولسوالۍ کې د 8 میلیون افغانیو په مالی لګښت د اوبو رسولو د یو شبکې کار پیل شو چې په جوړېدو سره به د سیمې 400 کورنۍ د پاکو اوبو څخه برخمنې شي. د لغمان په الینګار او الیشنګ ولسوالیو کې په 1,02,000 امریکایي ډالرو
مالي لګښت 12 لویې پروژې ګټې اخیستنې ته سپارل شوي چې پکې استنادي دیوالونه، سربندونه او د اوبو ذخیرې شامل دي. ملت ته د حساب ورکونې لړۍ سر له نن د 1401 لمریز کال د زمري 10 نیټې څخه پیلېږي. دغه لړۍ چې په یو میاشت کې به دوام ولري په طرز کې به 50 بېلابېلې دولتي ادارې د تیر یو کال د اجراعاتو او لاسته راوړنو ګزارش له ملت سره شریک کړي. د اکسوس چینایي کمپنۍ سره د نفت او ګازو دولتي شرکت د شراکت قرارداد لاسلیک کړ. د نفت او ګازو د استخراج چینایي کمپنۍ اکسوس سره د مالیې وزارت اړوند د نفت او ګازو دولتي شرکت له لوري 0% قرارداد لاسلیک شو. یاد چینایي شرکت به د معدن وزارت سره د قشقري د تیلو د استخراج قرارداد کوي چې بیا به د نفت او ګازو دولتي شرکت سره په ګډه استخراج کوي. تر اوسه لا د نوي حکومت کال نه ده پوره، خو نوی حکومت ډېرې لاسته راوړنې لري. د قوشتېپې کانال، د کجکي برېښنا، د کابل، هرات او قندهار د لویې لارې بیا رغونې پیل، د ریلګاډي د پټلۍ پروژې، د نفت او ګازو قرارداد، د جمهوریت قرضونه پرې کول، د کرنسي او بانکونو ساتل، له سیمې او نړۍ سره د اقتصادي اړیکو تار نښلول او همداشان د ګڼ شمېر وړو او لویو پروژو پلي کول د نوي حکومت د اقتصادي بریا مهمې نښې ګڼل شوي دي. په خوست ولایت کې په سیلاو کې بند کسان د افغان امنیتي هوایي ځواکونو لخوا وژغورل شول. دغه کسان چې په یو خوړ کې د سیلاو د وتلو له امله بند پاتې شوي وو او د سیلاو له امله یې ژوند له ګواښ سره مخامخ وو، د افغان هوایي ځواک له لوري وژغورل شول. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی امیر خان متقي وایي د ریل پټلۍ ادارو په 3 اړخیزه ناسته کې پریکړه وشوه چې عملي چارې به یې پیل او له مزار شریف څخه به عملي ډول سروې پیل شوې ده. د موږ نور مجلسونه چې وو د خط آهن د ملګرو هغوی د اورګاډي د پټلۍ په هکله باندې له خپلو سیالانو سره هم مجلس دارو، 3 اړخیزه ناسته یې هم لرله، چونکې ترتیب او تصمیم داده چې د ازبکستان له سرخاندریا ولایت نه چې دغه سرحدي ولایت ته چې مرکز ترمیز بلل کیږي، لدې نه به د خط آهن لین راځي مزار ته، له مزاره به راځي پل خمري ته، له پل خمري به راځي کابل ته، له کابل به بیا ځي پېښور ته. نو پاکستان هم یو طرف ته، ازبکستان هم طرف ته، افغانستان هم ده. نو بیا په دې برخه کې مجلسونه وشو او فیصله دې وشوه چې عملي کارونه به شروع کیږي. له نیکه مرغه چې کار عملا شروع شو، سروې 2 ورځې وړاندې د مزار شریف نه را شروع شوه او قریب سمنګانو ته قریب شوې ده چې دا سیمه ګوري چې په کومه طرز او په کومه طریقه په کومه لار باندې دا پټلۍ تېره شي. تاسو به په جریان کې یاسته چې کله په 15 اګست باندې کابل ته اسلامي امارت ځواکونه داخل شو، له هغه وخته د برېښنا شرکت له ګاونډیو هیوادونو ډېر زیات قرضدار وو. حتی داسې حالت هم راغی چې تر 40 میلیونه ډالره یوازې د ازبکستان قرضه اوښتله. له نیکه مرغه چې د برېښنا شرکت د ښه فعالیتو له امله او د ښه شفافیت له امله هغه قرضه تر ډېره حده پورې راکمه کړه او په دې اوسني سفر کې 12 میلیونه ډالره نور هم ورته وسپارل چې اوس هغه قرضه څه باندې 10 میلیونه ډالره تر راټیټه شوې ده، نور ټوله ادا شوې ده. دغه د ازبکستان اړخ ته جالبه وه چې دوی ته خپل حق او پیسې ورسېدې په وخت باندې، بلکې د هغه وخت قرضه هم ورته ورسېدله چې د تیرې ادارې د غني د ادارې اداره باندې پاتې وي او پیسې نه وي